هاي ګایز په دې هیله چې جوړ او روغ یاست او د صحت په جامو کې باندې یاست. نن راځو موږ او تاسو په ریسایکل بین او په دې سپیسي باندې خبره کوو. یوه یادونه کوم که چیرته تیرې ویډیوګانو مې نه وي کتلې نو مهرباني وکړئ لومړی هغه ویډیوګانې وګورئ تر څو معلومات مو بشپړ شي او بیا دې ویډیو ته راشئ ځکه د وینډوز 10 ویډیوګانې موږ په مسلسله توګه اپلوډ کړي دي او انشاءالله چې نورې به هم اپلوډ کوو. نو ورځو د موضوع په طرف ګورئ. لومړی موږ او تاسو راځو د سپیسي تشریح کوو. که چیرته تاسو کمپیوټر ولرئ خو په دې سپیسي باندې پوه نشئ یا د سپیسي مو نه وي زده نو تاسو نشئ کولی چې په کمپیوټر کې څنګه وکړئ ډیټا وساتئ یا په کمپیوټر کې ویډیوګانې وساتئ خپل اسناد وساتئ یا آډیو وساتئ عکسونه وساتئ. خیر تاسو به په کمپیوټر کې لیکنه کولی شئ نور څه شي به کولی شئ خو تاسو به څه کولی شئ خپله ډیټا به نشئ ساتلی ځکه د سپیسي چې دی دا د ډرایبونو او یا د هارډ ډیسک لپاره څه شی ده یوه دروازه ده. په معرفت باندې خو پوه شوئ ګورئ دا خلاصوو. مخکې له دې چې خلاص وکړو که چیرته دا موږ او تاسو سره نه وي نو هغه صورت کې به بیا دا موږ او تاسو څنګه کوو. کله چې تاسو وینډوز وکړئ که نه نو تاسو سره به صرف د ریسایکل بین نه غیره نور به در سره هیڅ څه هم څنګه وي نه به وي در سره. نو دا به تاسو څنګه پیدا کوئ. تاسو به لومړی راشئ ګورئ رایټ کلیک به وکړئ. رایټ کلیک کې موږ او تاسو سره یو اپشن دی د پرسنلایز په نامه باندې دا انشاءالله دا مینیو پرسنلایز وایو اوس به ورته دې ته خفه نه کیږئ. نو تاسو به دلته راشئ کله چې راغلئ دلته نو تاسو به څلورم ته راشئ تیمز ته. کله چې موږ تیمز باندې کلیک وکړو موږ تاسو سره به دلته اپشن راشي د ډیسکټاپ آیکن سیټینګز په نامه باندې تاسو به په دې باندې کلیک کوئ. کله چې موږ کلیک کوو ګورئ هغه 15 آیکن سیستم آیکن موږ تاسو سره دلته څنګه شله راغله موږ تاسو سره ګورئ کمپیوټر دی یوزر فایل دی نو هر یو چې مو خوښه وي دلته چک لګوئ ورته او دلته اپلای کوئ ګورئ موږ تاسو سره به پیدا کیږي. یوزر اخلمه چک اپلای کا ګوره نیټورک اپلای پس راتیر شه کنټرول پینل اپلای. نو دا موږ تاسو د دې څخه څنګه کولی شو راوستلی شو چې کله تاسو وینډوز وکئ نو موږ تاسو سره به صرف ریسایکل بین دا نور آیکن چې پیدا کوئ په دې طریقه به پیدا کوئ. ښه اوس راځو د سپیسي خلاصوو. کله چې دا تاسو خلاصوئ نو په تیزي سره به پرې ډبل کلیک وکړو دا به موږ تاسو سره خلاص شي. کله چې خلاص شي دغسې یو ساده انټرفیس به زموږ ستاسې مخ ته راشي چې په دغه ساده انټرفیس کې لومړی موږ تاسو سره چې دي ډرایبز دي څه شی دي ډرایبونه دي یا د هارډ ډیسک هغه کومه برخه چې ده چې موږ تاسو په هارډویر کې ویلې وه هغه موږ تاسو سره دلته څنګه کوي راخلي. ګورئ دا موږ تاسو سره په دوه ډوله دي. یو دا دې ته عادي ډرایب ویل کېږي او دا چې دی د وینډوز ډرایب ورته ویل کېږي. څه شی د وینډوز ډرایب ورته ویل کېږي. کله چې تاسو وګورئ چې په یو ډرایب باندې سی لیکلي وو نو پوه شئ چې دا د څه ډرایب دی د وینډوز ډرایب دی خو شرط دا دی چې دا علامه به په ډرایب باندې وي. دا علامه تاسې وګورئ دا د وینډوز علامه چې په کوم ډرایب باندې د وینډوز علامه نو هغه موږ تاسو سره د وینډوز ډرایب دی د هغې سره به ډېر احتیاط کوئ چې درنه فارمټ نه شي ځکه چې وینډوز مو بیا له منځه ځي. او ګورئ په دې کې به خپله ډیټا هم نه ساتئ. که چېرته تاسو کمپیوټر نوی واخلئ نو چې تاسې وګورئ ستاسې ټول هارډ ډیسک که 256 جی بي وي که 512 جی بي ان تر 1 ټي بي پورې وي نو اکثره داسې وي چې همغه یو ډرایب وي همغه سی ډرایب وي وینډوز یې کړي پکې نور ډرایبونه یې ورته نه جوړ کړي نو دې ته به تاسو خفه نه کېږئ. دا ډرایبونه موږ تاسو خپله څنګه کولی شو جوړولی شو. کله چې وینډوز کېږي په هغې وخت کې هم جوړولی شو چې انشاءالله په بوټیبل کې به بیا زه دا تاسو ته ښیم. او موږ تاسو چالان کمپیوټر کې هم کولی شو چې ځان ته څنګه کړو د سی ډرایب څخه نور ډرایبونه جلا کړو نو هغه بیا انشاءالله راتلونکې موضوع ده په دې باندې خبره کوو. صحیح ده. نو کوشش به داسې کوئ چې په دې کې تاسو خپله ډیټا ونه ساتئ په سی ډرایب کې ځکه که چېرته تاسو په دې کې ډیټا وساتئ او سبا ستاسو وینډوز ویروس ووهي خدای نه کرده نو تاسو چې نوی وینډوز کوئ هغه خپله کوم ډیټا چې هم ده هغه مو له لاسه وځي. نو کوشش وکړئ چې عادي ډرایبونه جوړ کړئ په دې کې خپله ډیټا وساتئ ځکه دا بیا ستاسو ډیټا له منځه نه ځي. دویمه برخه چې موږ تاسو سره کوم یوه ده دا برخه ده په دې کې موږ تاسو سره ډاونلوډ دی او پکچر دی میوزیک دی چې دا موږ تاسو سره هر یو خپل کار کې د سی ډرایب نه خپله حافظه څنګه کوي اخلي. ګورئ ما ډاونلوډ کړی دی نو ما سره په ډاونلوډ کې پروت دی. که ډاکومنټ ته راشم دا هغه فایلونه ما ته ښیي کوم چې په اتومات ډول ما سیف کړي وي ورته لوکیشن مې نه ټاکلی نو دلته موږ تاسو سره راځي. 3D آبجیکټ چې کوم موږ تاسو ایډیټ وکړو دلته راځي. ویډیو همداسې وګوره د کیمرې ویډیو چې کله موږ وکړو نو هغه بیا څنګه کېږي دلته راځي. په دې باندې خو پوه شوئ. اوس بل موږ تاسو سره چې کوم آیکن دی د ریسایکل بین په نامه دی. ریسایکل بین اصلا ګورئ موږ تاسو سره د اجغالدانۍ په شکل کار کوي. نو چې په شکل باندې د اجغالدانۍ په شکل باندې که تاسو وګورئ په یو دفتر کې حتما یو اجغالدانۍ ایښي نو دا چې دی په کمپیوټر کې هم داسې د اجغالدانۍ په شکل کار کوي. وظیفه یې دا ده چې کله موږ تاسو نه یو فایل ډیلیټ شي نو دا چیرته ځي ریسایکل بین ته ځي اتومات. کله چې ریسایکل بین ته لاړه نو هلته پاتې کېږي موږ تاسو سره. بیا موږ تاسو ته که چیرته په کار وي کولی شو چې د ریسایکل بین څخه یې وباسو او که په کار نه وي نو بس کولی شو چې ډیلیټ وکړو. صحیح ده. اوس دا د نیټورک مارکیټینګ غلط تصورونه دا ما ډیلیټ کړی دی
زه غواړم مطلب فرض مثال یا مې قصدن ډیلیټ کړه یا سهون زه دا بیرته وباسم. نو چې دلته راشم ریسټور اول اپشن دی موږ تاسو سره ریسټور په دې باندې کلیک کړه نو موږ تاسو سره هغه فایل څنګه کیږي بیرته خپل ځای ته ځي. یا که غواړئ چې تاسو اوس د فایل لوکیشن درنه ورک دی مثال نشئ کولی چې دا تاسو ریسټور کړئ او فایل لوکیشن پیدا کړئ نو ډېر مشکله ده. نو راشئ دغه فایل دلته واخلئ رایټ کلیک او دا کټ کړئ. کله چې مو کټ کړه راشه ډیسکټاپ ته چې هر ځای کې د خوښې بس هلته یې څنګه کړه پیسټ کړه. ګورئ هغه فایل موږ تاسو دلته را انتقال شو او که را انتقال نشو. صحیح ده. په ریسایکل بین کې بله خبره موږ تاسو سره ډیلیټ ده چې ډیلیټ ګورئ ډیلیټ موږ تاسو په تیرو ویډیوګانو کې ویلی چې په دوه ډوله موږ تاسو کوو یو مو خالي ډیلیټ کوو د بټن له لارې او بل مو شیفټ ډیلیټ کوو. خالي ډیلیټ چې موږ تاسو وکړو نو دا څنګه کېږي دغه کوم فایل چې موږ تاسو ډیلیټ کړو هغه چیرته راځي ریسایکل بین ته راځي. ګورئ زه تاسو ته مثال درکړم. زه به یو نوی فولډر جوړ کړم د 33 په نامه. دا فولډر چې ما جوړ کړ که چیرته زه دا اوس واخلم ډیلیټ یې کړم نو دا به څنګه شي اتومات به ریسایکل بین ته راشي. ګورئ ریسایکل بین ته راغه زه دا کوم ریسټور. کله چې مې ریسټور کړ بیرته زه راځم اوس دا زه شیفټ ډیلیټ د طریقې څخه دا څنګه کوم ډیلیټوم. کله چې ګورئ زه دا انتخاب کوم او شیفټ ډیلیټ نو دا به ما سره څنګه شي ټول به د کمپیوټر څخه ډیلیټ شي یعنی نور به دا موږ تاسو سره څنګه کېږي نه پاتې کېږي. ګورئ تاسو ګورئ چې ریسایکل بین ته راغلی که نه. ګورئ ریسایکل بین کې وګورئ 33 په نامه فولډر شته نه موږ تاسو نه څنګه شو هغه فایل مو له لاسه ووته ډیلیټ شو. نو دا ډیلیټ هم دا کار کوي که چیرته تاسو راشئ نو ډیلیټ پرې کلیک کوئ ګورئ نور به داسې ریسایکل بین نه هم څنګه شي پاک بشي. نو ریسایکل بین کې بیرته هم څنګه کېږي نه پاتې کېږي. اخرنی اپشن پراپرټي دی. پراپرټي موږ تاسو ته ښیي چې د کوم ځای نه ډیلیټ شوی سایز یې څومره دی او څه وخت ډیلیټ شوی دی دا موږ تاسو ته ښیي. صحیح ده څه وخت جوړ شوی دی دا خبرې دي پکې. اوس که یو کس تا ته ووایي چې ښه دا ریسایکل بین خو دې راته وښوده اوس دا ریسایکل بین خپله حافظه یا خپل هغه سایز چې کوم دی دا د کوم ځای نه راخلي د کوم ډرایو نه آیا د سی ډرایو نه راخلي د ای ډرایو نه راخلي د ډي ډرایو نه راخلي کوم یو نه راخلي. صحیح ده. نو تاسو به ورته ووایئ چې ګوري دا د مختلفو ډرایوونو نه خپل ځای راخلي. څنګه کوي د مختلفو ډرایوونو نه چې هر ډرایو نه چې هر اندازه ډیټا ډیلیټ شي هماغومره سایز څنګه کوي راخلي. ګوري د سی ډرایو څخه زموږ دومره ډیټا ډیلیټ شوی یا دومره ځای راخیستی دی دا وګورئ 2019 MB سایز راخیستی دی. د ډي ډرایو څخه دومره ځای راخیستی دی د ای ډرایو څخه هم دومره ځای راخیستی دی. نو دا کولی شي چې موږ تاسو خپل په خوښه زیات هم کړو. کسټم سایز باندې به دلته کلیک وکړئ ورته کولی شي چې دا تاسو څنګه کوي زیات او کم کوي. اوس دلته یو اپشن بل موږ تاسو سره دی د ډونټ موو فایل ټو د ریسایکل بین په نامه. ګورئ که چیرته دا اپشن فعال وي زه تاسو ته د دې یو مثال درکړم. زه راځم دا اپشن فعالوم اپلای اوکې. ګورئ دا اپشن څنګه شو ما فعاله که. صحیح ده. زه راځم کله چې دا زه فعاله کړم ګورئ اوس که زه دلته یو فولډر جوړ کړم صحیح شو ما فولډر جوړ کړه د څه شي په نامه باندې 44 زه دا اوکې کړم. که چیرته زه دا فایل ډیلیټ کړم نو دا به ما سره څنګه شي ریسایکل بین ته به نه ځي. ګورئ زه دا اوکې کړم ډیلیټ چې کله ډیلیټ شو زه راځم ریسایکل بین ته. ګورئ ریسایکل بین ته چې زه رالم 44 په نامه فولډر ما سره شته نه ځکه چې دلته موږ دا اپشن څنګه کړی دی پرې آن کړی دی چې ته څنګه وکړه کوم فایل چې ډیلیټ شي هغه ریسایکل بین ته مه راغله څنګه یې که ډایرکټ د کمپیوټر څخه ډیلیټ کړه. نو دا اپشن موږ تاسو ته ښه نه دی ځکه ښه نه دی کیدای شي تاسو نه په سهون کې کوم مهمه ډیټا وي درنه ډیلیټ شي نو بیا هغه نشي رایستلی د ریکاوري په زور باندې به بیا راباسئ. نو کوشش وکړئ چې دا اپشن در سره فعال وساتئ. که چیرته درنه سهون ډیلیټ شي خو ریسایکل بین ته به راشي د دې څخه څنګه کولی شي راباستلی شي. اوس ګورئ یو خبره بله که چیرته زه دا فایل ډیلیټ کوم ګورئ چې زه دا ډیلیټ کوم ما نه یو پوښتنه کوي یس نو پوښتنه رانه کوي وایي ته یقیني یې چې ته دا ډیلیټ کړې که زه وایم یس وغواړم ډیلیټ یې کړم خو ډیلیټ کېږي او که وایم چې نو نه ډیلیټ کېږي. دغه پوښتنه له کوم ځای څخه فعالېږي تاسو به راشئ د ریسایکل بین پراپرټیز ته. کله چې پراپرټیز ته راغلی ګورئ موږ تاسو سره دلته یو اپشن دی ډسپلی ډیلیټ کنفیګریشن دا فعال دی. که چیرته دا ان فعال کړي یعنې دا چک ترې لرې کوي اوس چې تاسو یو څه ډیلیټ کوئ ګورئ زه دا اپشن دا فایل ډیلیټ کوم ګورئ زه دا فایل ډیلیټ کوم چې راشي دا ډیلیټ کړي ګورئ پوښتنه یې وکړه نه اتومات څنګه شو ډیلیټ شو. نو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس چې د سپیسي او ریسایکل بین مو پکې معرفي کړه. انشاءالله راتلونکې ورځ به موږ تاسو ورډ پیډ او نوټ پیډ پروګرام به درته معرفي کړو چې څه پروګرامونه دي څه وظیفه کوي. نو که چیرته ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ د ملګرو سره شیر کړئ او زموږ د تشویق لپاره موږ ته یو کمنټ پرېږدئ. نو که چیرته کومه پوښتنه لرئ په سکرین زموږ د واتساپ نمبر دی کولی شئ چې له موږ سره رابطه وکړئ موږ به انشاءالله ستاسو پوښتنې ته ځواب درکړو. نور مو وخت نه نیسم د الله په امان پاتې ښه وخت ښې چارې.